بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان فرو خوردن خشم. لذت عمرت اگر باید بدهر، باش دائم پر حذر از خشم و قهر. چون گردد خلق با خویی تو راست، گر بخوی مردما سازی رواست. اے برادر تکیه بر دولت مکن، یاد دار از ناسخ خود این سخن. سود نکند گر گریزی از قضا، هرچه می آید بدا می ده رضا. زانچه حاصل نیست دل خرسند دار، گوش دل را جانب این پند دار. هر که او با دوستان یک دل بود، جمله مقصود دلش حاصل شود. جمله مقصود دلش حاصل بود. مولا نسخه شواد لیکلی دی. صحیح کېږي که شواد یا بیا صحیح دی. په بیان د لوندې کولې د قهر. فرو لوندې، فرو خوردن لوندې خوړل، یعنی لوندې دباو کول، کابو کول د قهر و د غصې. لذت عمرت اگر باید بدهر، خجلت د عمر د تو که پچار وی تو تا په زمونه شه، دهر زمونه ته وی. باش دائم پر حذر از خشم و قهر، یہ سا ہمیشہ ڈر دین کا د قهر و د غصې نه. یعنی د خپل قهر و د خپل غصې نه ډارېږه، که تو ته په عمر شه لذت خوند مزه پچار وی. چون گردد خلق با خویی تو راست، چیر و نگرزی خلق د تو خی خصلت تا، یعنی چې خلق موافق نشي د تو خی خصلت عادت سره. گر بخوی مردما سازی رواست، کته په خی خصلت د خلق سره جوړ شه دغه جایزه دو. یعنی چې کچره خلق د تو عادت خصلت سره موافق وي، خو به خو ډیره شادو که موافق نه وي، خلق یوا کوله تو بلا کوله، بیا که ته هغې خلق ښې خصلت ته ور ووړې، د هغې غوندې ښې خصلت کوې، دا جایزه خبره ده. یو متل ده که نه چې چېرته یسې په مذهب وي د هغې یسې. یعنی د هر ځای خپل یو رسم یو رواج وي، به هغه ځای شه خپل رسم رواج مپوله، خپل عادت مپوله، چې کیم ځای شه کیمه طریقه وي به هغې طریقې شه تیا ورسره ګډېږه. خو دغې نه دا مراد وي چې جایزې طریقې چې وي که نه، ناجایزې شوې سړی نه ورسره ګډېږي. ای برادر تکیه بر دولت مکن، ای ورېره تکیه په دولت مه کوه، یاد دار از ناسخ خود این سخن. یود لرا د ناسخ نصیحت کوین کی خپل نه دغه خبره. ناسخ صیغه د اسم فاعل دو، نصیحت کوین کا. ناسخ خود د تو نصیحت کوین کا، تو ته چې نصیحت کوي. سخن منه خبره. سود نکند گر گریزی از قضا، د تقدیر نه کته تشته فایده نه کوي. سود نکند فایده نه کوي، گر گریزی کته تشته از قضا د تقدیر نه. هر چه می آید، هر څه چې د تقدیر حکم ارسی، بدان په ایخ پره ایختا می ده رضا خپل رضا ورکوا. یعنی د تقدیر حکم نه ته که تشته دنګېدای نشه، چې چیرې یا تو ته د تقدیر حکم ارسی پروزی استیجا. تقدیر حکم چې د ترسیب یا پروزی استیجا. زانچه حاصل نیست دل خرسند دار، د ایک شینا چې تو ته حاصل نه ده، زړه خشول لره، خرسند خوشحال. گوش دل را جانب این پنددار، د زړه غوږ
دغ نصیحت طرف ته اروړوه، یعنی دا نصیحت وروا دا کیسه زړه شي کښېنوه چې کیم شی چې تو ته حاصل نه ده بقرار مایسا بیا یا خوشحال استیجا. هر که او با دوستان یک دل بود، هر سیک چې د دوستونه سره یې زړه یووي، یعنی خواهش تمنا اظهار رای د دوستونه سره یو شی وي، یک دل دامانه چې زړی نه موافق وي. جمله مقصوده دیلش حاصل بود، ټول مقصدینه د زړه د حاصل وي.